بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو، پېښور علاقه ده بټبیر، او ما سره د 115 ځوانان ولاړ دي. دا ځوانان هغه ځوانان دي کوم چې د تیرو 15 میاشتو راسې په دې کووډ-19 کې په دې کې دي په کور کې نه دي ناست. هسې خو زموږ خلکو وایي چې سټی ایټ هوم، یعنی کور کې اوسئ. خو ولې دی دغه ناره دی د هغې خلاف لاړل. خلاف په دې لاړل چې د دې دا وینا ده که چېرې مونږ هم دا ویلو چې په کور کې پاتې شئ نو بیا به دا کارونه چا کول. کارونه الحمدلله قدرمنو زموږ په صوبه کې په ملک شو، خو یو چې کوم د ټولو نه ضروري کار و هغه د علم لار وه، د تعلیم لار وه، د زده کړې لار وه. نو دغې ته د چا پام نه شو. ما سره د دوستي ویلفیر ارګنایزیشن کوم چې په ټوله دنیا کې یو ارګنایزیشن دی او الحمدلله پاکستان کې هم ډېر ښه کار کوي او پښتونخوا کې خو بیا ډېر کار یې وکړه په دې تیرو 15 میاشتو کې سپیشلی. نو د دې یو پراجیکټ دی میرا ګر میرا سکول، یعنی زما کور زما سکول. څنګه چې تاسو ته پته ده ټولې تعلیمي ادارې بند دي، مکتبونه بند دي، پوهنتون چې څومره دي هغه ټول بند دي. د دغې پراجیکټ مشر خلیل صاحب دا ما سره ولاړ دي. دې نه به ورو چې څنګه دا پراجیکټ شروع کړه او څومره پرمختګ یې پکې وکړ. خلیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو جیزه تاسو ډېر زیاته شکریه ادا کوم پېښور نیوز چې تاسو زموږ سایډ ته راغلې او زموږ کوریج دپاره. زه به خپل پروجیکټ حوالې سره ته ووایم. زموږ چې کوم این جی او د دوستي ویلفیر ارګنایزیشن دا پروجیکټ مونږ سټارټ کړو چې د کووډ-19 په وجه باندې څومره ایجوکیشنل انسټیټیوټ بند شو. نو موږ وایو چې یاره ایجوکیشن خو انتظار نشي کولی د چا. د هغې دپاره د پروجیکټ سټارټ شو میرا ګر میرا سکول په نوم باندې. بیا په هغې کې لږ شان خلکو کې د اویرنس دپاره موږ د وایټ بورډ ډسټریبیوشن سټارټ کړو چې یاره وایټ بورډ ډسټریبیوټ کړو چې کور کې یو ایجوکیشنل انوایرمنټ سټارټ کړو. د هغې دپاره بیا موږ خلکو ته مطلب داسې په خپل سوشل میډیا سایټ باندې دغه چې یاره موږ وایټ بورډز ورکوو. موږ ته د پاکستان مختلف سټیز نه اپلیکیشنز راغلل چې یاره موږ ته د وایټ بورډ ضرورت دی. لاول موږ سټارټ واخیستو داسې 100 وایټ بورډز. موږ وایو چې دا به داسې یاره مشکل کار به څه به څه به، خو بیا هم هغه موږ سټارټ کړو 100 وایټ بورډز چې کوم زموږ انیشیل والنټیرز په پېښور کې هغې له موږ ورکړل. هغې نه موږ ته یو ښه فیډبیک راغی. هغوی موږ ته وړې وړې ویډیوز راولېږل د ماشومانو باندې. هغې موږ ته چې راولېږل هغه پروجیکټ بیا زموږ نور مخکې بود بیا موږ 1000 کړل. 1000 هم بیا ډسټریبیوټ شو. په دې کې موږ بیا اوس نن سبا نن چې کوم دی 2000 چې وایټ بورډز پوره شو زموږ. په دې کې خیبر پښتونخوا کې موږ زیات وکړل. په هغې کې چترال راغی، سوات، اپر دیر، لوور دیر، خیبر او د پېښور 400 د مردان. نو په دې کې تقریبا موږ 2000 چې وایټ بورډ ډسټریبیوټ کړل چې د دې نه به تقریبا 11000 پلس ماشومان ډیلی بیسس باندې مستفید کیږي. د دې پروجیکټ بس همدغه مین مقصد و چې یاره ماشومانو ټایم خراب نشي. خلیل صاحب دا راته ووایئ، تاسو ته پښتانه ناست دي او ډېر خلک داسې دي چې هغې صرف زموږ په دې ژبه پوهېږي، دی زده کړې ده. که د دې نه پس تاسو سره څوک کانټیکټ کونه غواړي د هغې داسې ضرورت وي، ځکه چې ډېر به داسې ځای نه وي چې هغې به اوس هم لکه ستاسو ته به سترګې په لاره وي، نو تاسو سره د کانټیکټ څه ذریعه ده؟ زمونږ جی زموږ خپل سوشل میډیا ویب سایټ دی، په هغې باندې موږ موږ سره رابطه کولی شي. بل زموږ واتساپ نمبر دی، په هغې باندې موږ سره رابطه کولی شي او چې کوم ځای کې ضرورت وي موږ ته د هغوی ووایي چې یاره موږ زموږ په علاقه کې ضرورت دی، موږ به هغوی علاقې ته یوسو، هغوی ته به ډسټریبیوټ کړو. ډېره مننه خلیل صاحب. قدرمنو، دا ډېر ښه سوچ دی. نن چې د دې په کوم سکول کې ډسټریبیوشن دی، نو څنګه چې دوی په خپله وینا کې ووایي چې دوی 2000 چې بورډونه دی اوسه پورې تقسیم کړه او د دغې نه زما په خیال دی خو 11000 یا 11500 سټوډنټ یا دی، خو دا د دې ماشومانو تعداد ډېر دی او دغه دی لکه د مبارکۍ وړ دی. د دې سکول پرنسپل صاحب موږ سره ولاړ دی، د دې بډبیر علاقه ده، دی په دې سکول کې نن تقسیم و. تاسو څه وایئ سر؟ د ستاسو سکول ته راغلل او دلته
د میرا ګر میرا سکول چې د کوم پروجیکټ دی دلته ښه کافي بورډونه نن ورکړل نو تاسو دې ته په کومه سترګه ګورئ څه وایې؟ السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه د دوستي ویلفیر ارګنایزیشن والو ډېر شکرګزار یم. مونږ وکتل چې مونږ ته د کوم څه ضرورت دی نو هغه وایټ بورډ په ټوله علاقه باندې چې دیس از ایجوکیشن روانولی شو دوباره کور په کور. دې ته مونږ ریکویسټ وکړو او دې هغې ریکویسټ واخیستو سیریسلی راغلل. مونږ ته تقریبا 65 پورې وایټ بورډز تقسیم کړل او د دې علاقې اکثر چې کوم ټیچرز مونږ سره وو هغه ټولو ته وایټ بورډ ورسېدل او دې چې کوم کاوش کوي کوم محنت کوي کوم څیز باره کې نور له هم پکار دي چې دې څیز کې د دې مدد وکړي. مونږ د دې ډېر شکرګزار یو جي. تھینک یو. ډېره مننه سر. قدرمنو تاسو د دې خبرې واورېدې د خلیل صاحب د پرنسپل صاحب او کومه ما تاسو ته په خپله وینا کې مخکې ووې چې حقیقت دا دی چې د علم هغه لار ده چې دا رڼا ده او په رڼا پسې تګ په رڼا کې تګ څنګه چې د حدیث شریف مفهوم دی چې د علم حاصلونه دا په هر مسلمان ښځې او سړي باندې فرض دی. خو زمونږ بدقسمتي دغه وه چې په تېرو 5 میاشتو راسې بلکې تر اوسه پورې زمونږ مکتبونه زمونږ پوهنتونه او څومره چې تعلیمي لارې وي نو هغه ټولې بند وي. نو زه یم د دوستي ویلفیر ارګنایزیشن له د دې د ولنټیرز له د دې د ټیم له د دې چې کوم مشران ناست دي د دې به انشاءالله تعالی د دې به الله پاک بخشش په دې موکړي چې د دې د لاسه د ډېرو خلکو هغه د تعلیم چې کومه سلسله وه هغه روانه شوه. ماشومان چې کوم دي هغې که کور کې کینی که کوڅه کې کینی که پټي کې کینی ما ته پته د دې کوم چې دا د دې د میرا ګر میرا سکول دی نو د دې نه ډېر زیات خلک هغې ته فایده اوچته کړه. نو زمونږ به دغه دعا وي چې انشاءالله تعالی دې دا کم سټیپ اغستی دی دا کم سټیپ دی اوچت کړی دی الله پاک دې ته د لارې اسانې کړي الله پاک دې کې نور هم برکت واچوي. او مونږ پېښور نیوز نیو دغه کوشش کوو چې داسې قسم له خلک کم چې د انسان د فلاح دپاره لګیا دي دې تاسو ته مخې ته راولو او د دې د منډې تړلې چې کوم دي دا تاسو ته په ګوتو